دو پروژه ساخت کانال‌های آبرو که شامل دیوارهای استنادی و پلچک‌ها می شود به طول مجموع 1200 متر و پروژه دیگر نیز که جغل 2 کیلومتر سرک می باشد در ناحیه دوم و چهارم شهر غزنی به هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی از سوی ریاست شارولی این ولایت افتتاح شد. بهلول صاحب پسند کې تقریبا موږ د یو دوه پروژو شاهدان یو. دا پروژه چې موږ تاسو اوس په ولاړو دا د یو جویچې یا د کانال پروژه ده چې تقریبا 600 متره اوږدوالی ده او د دې سره بله پروژه هم د جویچې یا د کانالو پروژه لرو چې هغه هم 600 متره تقریبا استنادي دیوال هم د ورسره اوږدوالی لري او تقریبا یو دوه غټ پلونه لري او بله پروژه عملا چې اوس مو افتتاح کړه هغه د یو سرک پروژه ولا چې د ښاروالۍ ریاست په خپله مشنګري په مټ باندې باشغل اندازه کیږي او خلکو د سهولت لپاره برابریږي هغه هم تقریبا 2 کیلومتر اندازه باندې سرک ده چې د بهلول صاحب نه شروع تقریبا د عمومی شهرها سره وصل کیږي. در همین حال شماری از باشندگان ناحیه‌های یاد شده از آغاز این پروژه ها استقبال کرده اما تاکید دارند که کار این پروژه ها باید با کیفیت بهتر انجام شود. قریه بهلول صاحب که است یک قریه کوهی سنگی است. در اینجا چاهای جذبی زده نمیشه. میوه تشنابا و چیزایی که بود و شیو میامد و بالاخره در سرک پخته و امی سرک پخته هم رفت که فعلا جوی جوچه جور میشه این در بازار واصل میشه. الحمدلله از این نوعه خلاص شدیم. او مسئله دومی که سرک جور میشه سرک با شما دو فایده داشت. یکی سرکی بود که ما در کابل سرک کابل قندار واصل شدیم او دوم پیش هوا گرفته. خواست ما از همین شرکتی که همین پروژه را گرفتن خواهش ما از این است که باید پروژه را درست و صحیح کار کنند. گفتنی است که شاروالی غزنی در سال جاری شماری از پروژه های زیربنایی را به هدف بهبود خدمات شهری و رفع مشکلات شهروندان در بخش‌های مختلف این شهر روی دست گرفته است.